بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبیه مدثر یم د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېرو درسونو کې موږ او تاسو پر هایدروکاربنونو باندې بحث کړی و. د هایدروکاربنونو ځنځیري جوړښتونه مو ویلي وو چې په هغوی کې مو ځینې کورنیانې مطالعه کړې، ځینې ګروپونه مو مطالعه کړله. راځو د هغه په ادامه سره د نهم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست دی چې د اروماتیک هایدروکاربنونو تر عنوان لاندې دی. لومړی راځو اروماتیک هایدروکاربنونه پیژنو چې اروماتیک هایدروکاربنونه خپله څه شي ته ویل کیږي. اروماتیک هایدروکاربنونه څه شي ته ویل کیږي. که چیرې راسو اروماتیک هایدروکاربنونو ته، نو داسې ویلی سو چې اروماتیک کلمه چې ده د خپله د اروما د کلمې د لاتیني کلمې چې څخه اخیستل شوې ده، د لاتیني کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده چې په معنا د خوشبويي ده. اروماتیک کلمه چې ده د خپله د څه څخه اخیستل شوې ده، د لاتیني کلمې اروما څخه اخیستل شوې ده چې د خپله په معنا د خوشبويي ده یا د ښه بوی یا هم د عطري بوی په معنا سره ده. معنا دا چې دا مرکبونه چې دي مختلف یا ډول ډول بویونه لري، مختلف یا ډول ډول څه لري، بویونه لري. هغه که د اروماتیک هایدروکاربنونو هر مرکب وي، درلودونکی به دی د یو بوی وي، په دې خاطر چې د دې د نوم څخه د دې هغه پیژندګلوي تقریبا یو څه کیږي. د هغه څخه وروسته د اروماتیک هایدروکاربنونو لومړنی مرکب چې دی هغه د بنزین په نوم سره یادیږي. یعنی بنزین هغه مرکب دی، یا موږ ویلی سو چې بنزین هغه مرکب چې درلودونکی د 6 اتومه کاربن او 6 اتومه هایدروجن دی. دا مرکب د اروماتیک هایدروکاربنونو لومړنی مرکب دی. دا مرکب د اروماتیک هایدروکاربنونو سره کوم مرکب دی؟ لومړنی مرکب دی. اوس د بنزین پیژندګلوي ته که چیرې راسو، داسې ویلی سو چې بنزین هغه مرکب دی چې د دې بړاسونه چې دي هغه زهري دي. د دې بړاسونه چې دي هغه سره کم دي، زهري دي. د ځیګر او همدارنګه پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب کیږي. کیدای شي چې دغه بړاس یا دغه کوم که چیرې څوک تنفس کې، نو د دې څخه به څه شي رامنځته کیږي؟ د دې څخه به د ځیګر او همدارنګه د پښتورګو سرطاني ناروغي رامنځته کیږي. یعنی که چیرې د بنزین دغه مواد چې دي که چیرې دوی په مایع حالت کې وڅښل شي، مختلفې ناروغیانې رامنځته کوي. همدارنګه که چیرې دوی حس سي، بوی سي، د دې څخه مختلفې ناروغیانې رامنځته کیږي. ولې؟ ځکه چې د دې دغه بړاسونه چې دي دا خپله زهري دي. د دې بړاسونه چې دي هغه سره کم دي، هغه زهري دي. اوس نو کله چې د یو ګاز بړاس زهري سو، نو واضح خبره ده چې څه شي رسوي؟ تاوان رسوي. خو دلته یوازې د دې څخه دا نه ثابتېږي چې اوس نو د اروماتیک هایدروکاربنونو مثلا ټول مرکبونه چې دي هغه تاواني دي. نه، د اروماتیک هایدروکاربنونو زیات مرکبونه په دوا جوړولو کې، همدارنګه په ډیرو نورو شیانو کې د دې څخه استفاده کیږي. لکه د مثال په توګه سره اسپرین چې دی دا د دردونو د آرامتیا لپاره څه شي کیږي؟ د دې څخه استفاده کیږي. یا د مثال په توګه سره مثلا ځینې نور مرکبونه دي چې هغه د رنګ جوړولو لپاره استعمالیږي. د نساجي په صنعت کې د څخه کار اخیستل کیږي، چې دغه یو مثال اسپرین درته ویلی، او د ترڅنګ تیتراسکلین چې دی دا بیا د انټي بیوټیک په ډول سره استعمالیږي. د اروماتیک مرکبونه چې دي د دې مرکبونو مهمې سرچینې د ډبرو سکاره او پټرولیم دي. د دې مرکبونو مهمې سرچینې چې دي هغه څه شي دي؟ هغه د ډبرو سکاره او همدارنګه پټرولیم دي. اوس دلته اروماتیک هایدروکاربنونه چې دي دا مختلف مرکبونه لري. لکه څنګه چې مثلا موږ په ځنځیري جوړښتونو کې وویله چې هلته مثلا کورنیانې وي، مثلا الکین و، الکاین و، د مثال په توګه سره الکایل و. دغسې مختلفې کورنیانې وي چې هر یو خپل ځان ته مرکبونه درلوده. په اروماتیک هایدروکاربنونو کې هم همداسې ده. دوی هم خپل ځان ته کورنیانې لري، مرکبونه لري. هغه مرکبون بیا خپل مشتقات لري چې راځو د هغوی عمومي هغه پیژندګلوي چې ده او پر دوی باندې چې مثلا هغه دې جوړښتونه مطالعه کول چې دي هغه بیا په 12م صنف کې موږ تاسو مطالعه کوو. اوس راځو د دې لپاره چې اروماتیک هایدروکاربنونه یو څه نور ښه وپېژنو، نو راځو د دې دغه لومړنی مرکب چې مخکې مې درته ذکر کړی چې د بنزین په نوم سره یادیږي، دغه لومړنی مرکب یې مطالعه کوو. چې بنزین چې موږ دومره وویله
چې بنزین درلودونکی د 6 اتومه کاربن دی او 6 اتومه هایدروجن دی. همدارنګه بنزین بړاسونه چې دي هغه زهري دي. اوس د بنزین خپل سره کم مرکب دی. د دې د لومړني نوم څخه چې اروماتیک هایدروکاربنونه د دې څخه دا معلومیږي چې بنزین د اروماتیک هایدروکاربنونو د جملې څخه دی. اوس نو بنزین خپل څه شي دی په سره کم حالت کې دی، مثلا په غاز حالت کې، مثلا په جامد حالت کې، په عموما په مایع حالت کې. دا بنزین خپل څه شي دی. راځو بنزین وایو. بنزین په لنډ ډول سره مطالعه کوو او په لنډ ډول سره یې پیژنو. بنزین مرکب مو مخکې هم ویلي چې بنزین مرکب د اروماتیک هایدروکاربنونو د جملې څخه یو مرکب دی. بنزین چې دی هغه خپل یو بیرنګه زهري مایع ده. بنزین چې دی هغه څه دی؟ بیرنګه زهري مایع ده. معنی دا چې رنګ نه لري. لومړنی خاصیت یې دا سو چې دی څه دی؟ بیرنګه دی. دویم موږ دا وایو چې زهري، معنی دا چې دی سره کم دی ضرر رسونکی دی. مخکې مې درته ویل چې د دې څخه د ځیګر او همدارنګه د پښتورګو څه شی رامنځته کېږي. د دې څخه د اینې په داسې اسانه توګه سره داسې ولس د اینې او همدارنګه د پښتورګو سرطاني ناروغیانې رامنځته کېدای شي. ولې؟ ځکه چې دا زهري خاصیت لري. نو د د خواصو څخه یو خاصیت دا دی چې دی بیرنګه دی. دویم دا دی چې دی زهري چې شي لري، خاصیت لري. همدارنګه بل موږ داسې ویلی شو چې دی سره کم دی مایع شکل سره، عموما په سره کم شکل سره په مایع شکل سره. نو داسې ویلی شو چې بنزین د اروماتیک هایدروکاربنونو د جملې څخه دی چې بنزین داسې یو مرکب دی چې بیرنګه زهري مایع ده. اوس نو دغه بنزین چې دی په 80 سانتیګریډ د تودوخې کې، په 100 سانتیګریډ کې، په 80 سانتیګریډ د تودوخې کې دی سره کم کېږي، دی په ایشېدو باندې راځي. بنزین په 80 سانتیګریډ په ایشېدو په تودوخې کې دی سره کم کې، دا د بی پی ده یا بوایلینګ پوینټ چې دی د ایشېدو ټکی دی. موږ داسې ویلی شو چې بنزین هغه مرکب دی چې د ایشېدو ټکی 80 سانتیګریډ د تودوخې دی. معنی دا چې په 80 سانتیګریډ د تودوخې کې دی سره کم کېږي، نور په ایشېدو باندې راځي. همدارنګه دی چې دی په عضوي محلولو کې لکه ایتر، الکول، اسیتون او اسیتیک اسید په دې کې ډېر په ښه ډول سره حلیږي. په عضوي محلولو کې لکه مثلا درته ومې ویله چې مثلا لکه مخکې چې مې ویله لکه ایتر، همدارنګه د ترڅنګ الکول، د الکولو ترڅنګ مثلا اسیتون، د هغه مرکبونه دي چې بنزین په دغو مرکبونو کې په ډېره ښه توګه سره حل کېږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل هم دی. او د شحمیاتو، ربړ، ایودین او سلفرو د حلولو لپاره د څخه په زیاتو ځایونو کې څه کېږي؟ استفاده کېږي. د په واسطه سره حل کېدلی شي چې حل شي. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن اتومونو د زیاتوالي له امله په ژړ رنګ لرونکې لمبه سره کم کېږي، سوځي. لکه د مثال په توګه چیرې موږ راسو بنزین مرکب راواخلو، مخکې مې درته ویله چې درلودونکی د 6 اتومه کاربن دی، همدارنګه د 6 اتومه هایدروجن دی. که چیرې دغه د بنزین مرکب د هوا د اکسیجن په شتون کې د هوا د اکسیجن په شتون کې وسوځل سي، نو د کاربن اتومونو د زیات شمیر له امله دوی په ژړ رنګ لرونکې لمبه سره کم کېږي، سوځي، چې د دې څخه په نتیجه کې چې لاسته راځي مثلا کاربن ډای اکساید لاسته ځینې راځي، د دې ترڅنګ د دې څخه مثلا H2O یا هم اوبه لاسته ځینې راځي، او همدارنګه تودوخه یا داسې ویلی شو چې انرژي د دې څخه سره کم کېږي، په لاس راځي. اوس دا معادله چې ده دا یو ان بیلانس معادله ده، بیلانس سوې نه ده، توازن سوې نه ده. که چیرې موږ غواړو چې دا توازن کو، نو د بنزین د مالیکولونو شمیر به ورته 2 کو، همدارنګه د اکسیجن د مالیکولونو شمیر به څو سي؟ 10 به سي، او د دې ترڅنګ به د کاربن اتومونه هغه کاربن ډای اکساید چې په لاس راځي د هغو د مالیکولونو شمیر به 12 او د اوبو شمیر به 6 سي. اوس به دا معادله نور سره کم سي، یو بیلانس سوې معادله به سره کم سي، لاسته راسي. خو زموږ هدف په دې ځای کې دا دی چې کله چې بنزین د هوا د اکسیجن په موجودیت کې چې کله بنزین سره کم کېږي، بنزین سوځي، نو اوس دلته د کاربن اتومونو د زیات اتومونو د شتون له امله دی په ژړ رنګ لرونکې لمبه سره کم کېږي، سوځي، چې د دې پروډکټ چې دی هغه به څه لاسته راځي؟ پروډکټ چې دی هغه به کاربن ډای اکساید وي،
همدارنګه د کاربن ډای اکساید ترڅنګ به اوبه وي او د اوبو ترڅنګ به یو اندازه چې په لاس راځي انرژي به په لاس راځي. کاربن ډای اکساید خو موږ تاسو پیژنو چې یو مرکب دی، یعنی عادي دغه ګاز چې په لاس راځي د یو شي د سوځېدلو څخه. کاربن ډای اکساید همدارنګه H2O یا هم اوبه ورته ویلی سو یا واټر او انرژي. همدارنګه اکسیجن، دا د اکسیجن سمبول سو او دا د بنزین فورمول سو. بنزین د هوا د اکسیجن په موجودیت کې سوځي او د دې څخه چې لاسته راځي کاربن ډای اکساید، اوبه او همدارنګه انرژي لاسته راځي. په څه رقم لمبه سره سوځي؟ په ژېړ رنګ لرونکې لمبه سره سوځي. نو بنزین مو په لنډ ډول سره وویلی چې بنزین د اروماتیک هایدروکاربنونو د جملې څخه یو مرکب دی چې بې رنګه زهري مایع ده، په 80 سانتي ګریډ د تودوخې کې په ایشېدو باندې راځي. په ځینو عضوي محللو کې لکه ایتر، الکول او همدارنګه اسیټون په دوی کې په ښه ډول سره حلیږي او همدارنګه دی چې دوی د ځینو شحمیاتو، ربړ، ایودین او همدارنګه سلفرو د حلولو لپاره هم سره کم کیږي کاریږي. د دې ترڅنګ بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اتومونو د زیاتوالي له امله په ژېړ رنګ لرونکې لمبه سره کم کیږي سوځي. دا چې څنګه د هغې معادله مو درته ولیکل. د دې څخه وروسته راځو د بنزین ځینې مشتقاتو ته. بنزین درلودونکی د ځینو څه شی دی؟ د ځینو مشتقاتو دی. بنزین درلودونکی د ځینو مشتقاتو دی. راځو د بنزین مشتقات مطالعه کوو. که چیرې د بنزین هغه مشتقاتو ته راسو نو لومړی داسې ویلی سو چې د دې نه مخکې چې مشتقات یې وایو، یوارې راځو د بنزین هغه کړیز شکل جوړو، ساختماني شکل یې جوړو. اوس د بنزین مالیکولي فورمول چې دی هغه داسې دی چې C6H6. C څه شی دی؟ C کاربن دی. H څه شی دی؟ H هایدروجن دی. معنا دا چې 6 اتومه کاربن لري او 6 اتومه هایدروجن لري. راځو د دې هغه ساختماني جوړښت لیکو. ساختماني جوړښت داسې دی چې بنزین کړیز شکل لري. سره کوم شکل لري؟ بنزین کړیز شکل لري چې مخکې مې درته ویل درلودونکي د 6 اتومه کاربن دي. دا ټوله کاربنونه یو د بل سره اړیکې لري. همدارنګه هر کاربن پسې د چی سره اړیکه لري؟ د یو هایدروجن سره اړیکه لري. هر کاربن د چی سره اړیکه لري؟ د یو هایدروجن سره چې په مجموعه کې به 6 دانې هایدروجن سي او 6 دانې به څه شي؟ 6 دانې به کاربنونه سي. C6H6 دا هم څه شي؟ بنزین. اوس دلته دغه چې دی دا د بنزین مالیکولي فورمول دی یا مالیکولي جوړښت دی. دا د بنزین څه شي دی؟ مالیکولي فورمول یا مالیکولي، او دا د بنزین ساختماني جوړښت دی. دا د بنزین څه شو؟ دا د بنزین ساختماني جوړښت شو. دا د بنزین څه شو؟ ساختماني جوړښت. اوس د بنزین د ساختماني جوړښت له مخې موږ د بنزین څه شی وایو؟ د بنزین مشتقات وایو. د بنزین د څه شي له مخې؟ د بنزین د ساختماني جوړښت له مخې د بنزین مشتقات وایو. دا د بنزین عادي جوړښت دی. اوس په دې ځای کې که چیرې وګورو هر کاربن موږ وایو چې په عضوي مرکبونو کې هر کاربن څو اړیکې باید پوره کړي؟ 4 اړیکې باید پوره کړي. اوس دلته که چیرې وکتل سي په دې ځای کې هر کاربن 3 اړیکې لري. د دې لپاره ځینې کاربنونه 3 کاربنونه په خپلو منځونو کې 3 کاربنونه دلته په خپلو 3 جوړه کاربنونه په خپلو منځونو کې دلته څه شی لري؟ 2 ګونې اړیکه لري چې د هغه له امله بیا دې ټولې اړیکې سره کم کېږي کمپلیټ کېږي پوره کېږي. اوس د مثال په توګه سره دغه 2 کاربنونه په خپل منځ کې څه شی لري؟ یو 2 ګونې اړیکه لري. د دې ترڅنګ دا 2 کاربنونه په خپل منځ کې 2 ګونې اړیکه لري او دا 2 کاربنونه په خپل منځ کې څه شی لري؟ 2 ګونې اړیکه لري چې دغه 3 دانو 2 ګونو اړیکو له امله د بنزین دغه مرکب سره کم سو د کاربن د ټولو اتومونو اړیکې یې پرس ولې او یو اړیکه یې هم ازاده پاتې نه سوه. اوس راځو د دې له مخې څخه موږ څه وایو؟ د بنزین مشتقات وایو. مشتقات یې وایي د دې ځینې فورمولونه زه درته وایم او نومونه یې درته وایم. لومړی راځو د بنزین د هایدروجن ته. که چیرې د بنزین یوه دانه هایدروجن د اسید یا د عضوي تیزابو په ګروپ باندې یوه سي، که چیرې د بنزین څه شي؟ که
که چیرې د بنزین یوه دانه کاربون دغه کوم هایدروجن چې دی دا د عضوي تیزابو د څه شي د عضوي تیزابو یو خو تیزاب دی بل بیا عضوي تیزاب اوس نو تیزاب په غیر عضوي کې څه شي دی دا موږ تاسو په مختلفو نظریو باندې وایو همدارنګه په البته تیزاب په غیر عضوي کې په مختلفو نظریو باندې وایو پیژنو مثلا د کچیر تیزاب مثلا په خپل اکویس حالت کې د H+ آیونونه آزاد کې د تیزاب ویل کېږي مثلا داسې مختلفې نظریې شته خو په هغه باندې وروسته بحث کوو اوس دلته دا خبره ده که چیرې د بنزین د کاربونونو د یو کاربون هایدروجن چې دی اوس د کاربون د هایدروجن سره اړیکه لري دغه یوه دانه هایدروجن د عضوي تیزابو په ګروپ باندې یوه معنا د عضوي تیزابو ګروپ راغلی د یوه دانه هایدروجن څه شی ونیوئ ځای یې ونیوئ نو د دې څخه په نتیجه کې څه رقم جوړښت لاسته راځي د دې څخه په نتیجه کې موږ داسې وایو چې داسې جوړښت په لاسته راسي چې دغه د دې جوړښت به په داسې یو شکل سره سي اوس ټوله کاربونونه چې دي مثلا دا کاربون دی د هایدروجن سره اړیکه لري همدارنګه دویم کاربون د هایدروجن سره اړیکه لري دریم کاربون د هایدروجن سره همدارنګه څلورم کاربون پنځم کاربون اوس د دغه کاربون هایدروجن سره کوم سو یوه سو په څه شي باندې د عضوي تیزابو په ګروپ باندې د عضوي تیزاب ګروپ څه شي دی مخکې وظیفوي ګروپونه خو موږ تاسو نه دي ویلي په راتلونکي درسو کې وظیفوي ګروپونه وایي د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ چې دی هغه څه شي دی OOH دا چې دغه OOH څنګه جوړښت لري دا موږ تاسو په راتلونکي کې وایو دغه د کاربون کوم هایدروجن چې دی هغه په چا باندې وسو هغه په دغه د عضوي تیزابو په دا وظیفوي ګروپ باندې وسو نو دلته په نتیجه کې د دې څخه عبارت څه شي لاسته راځي دا بنزین نور نسو دا د بنزین یو مشتق سو چی شي دی نوم یې دا چې دا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ رالی پر دې باندې نصب سو نو د دې څخه تیزاب جوړ سوله ولې په عضوي کیمیا کې موږ تاسو مرکبونه پر د دوی پر وظیفوي ګروپونو باندې پیژنو مثلا که چیرې د مرکب سره د الکول وظیفوي ګروپ وي نو موږ وایو د الکول که چیرې مثلا د تیزابو دا وایو چې د تیزاب اوس دلته چې د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ د بنزین پر مرکب باندې نصب دی نو داسې وایو چې دا تیزاب دی سره کوم تیزاب دی بنزویک اسید سره کوم تیزاب بنزویک اسید یا هم بنزویک تیزاب د دې تیزابو نوم څه شو بنزویک اسید نو په لنډ ډول سره داسې وایو کله چې د بنزین د یو کاربون هایدروجن د عضوي تیزابو په وظیفوي ګروپ باندې یوه سي نو د دې څخه باید چې لاسته راځي تیزاب لاسته راځي کوم تیزاب لاسته راځي بنزویک اسید یا هم بنزویک تیزاب د دې څخه په لاس راځي دا د بنزین یو مشتق همدارنګه راځو د بنزین یو بل مشتق پیژنو د بنزین یو بل مشتق ته که چیرې راستو داسې ویلی سو کله چې د دې بنزین یو هایدروجن یوه دانه هایدروجن چې دا د کاربون سره اړیکه لري دا یوه سي په چا باندې دا یوه سي په څه شي باندې د الډیهاید په وظیفوي ګروپ باندې نو بیا د دې څخه څه شي لاسته راځي څنګه داسې مثلا په دې ځای مثلا دا د بنزین جوړښت دی د بنزین جوړښت سو دی هم مثلا دا کاربون د هایدروجن سره اړیکه لري دا کاربون هم ټوله کاربونونه د چی سره اړیکه لري د هایدروجن سره اړیکه لري دا کاربون هم د هایدروجن سره اړیکه دغه هایدروجن یوه سو په چا باندې د الډیهاید په وظیفوي ګروپ باندې د الډیهاید وظیفوي ګروپ څه شي دی CHO د الډیهاید وظیفوي ګروپ څه شي دی CHO دی راځي څه شي باندې دا یو دانه هایدروجن د CHO په ګروپ باندې سره کم کیږي یوه کیږي معنا دلته چې پخوا هایدروجن و هغه هایدروجن اوس نشته د بنزین سره اوس د بنزین سره د CHO یو وظیفوي ګروپ دی چې دغه وظیفوي ګروپ د الډیهاید وظیفوي ګروپ دی دا وظیفوي ګروپ د چی وظیفوي ګروپ دی دا د الډیهاید وظیفوي ګروپ دی وخت چې د الډیهاید وظیفوي ګروپ رالی او د بنزین پر کړۍ باندې نصب شو
نو نور دا بنزین نه دی، دا د بنزین یو مشتق دی. اوس نو چې ګروپ د الډیهاید دی، یعنی وظیفوي ګروپ د الډیهاید دی، نو د دې مرکب نوم موږ داسې ویلی سو چې بنز الډیهاید. د دې څخه به څه شي لاسته راځي؟ بنز الډیهاید د دې څخه په لاس راځي. په لنډ ډول سره کله چې د بنزین پر کړۍ باندې یا د بنزین د یو کاربن سره څه اړیکه جوړه کړي؟ د الډیهاید وظیفوي ګروپ اړیکه جوړه کړي، یعنې د هایدروجن ځای ونیسي، هایدروجن په ده باندې یوازې سي، نو د دې څخه د بنزین یو مشتق لاسته راځي چې نوم یې څه شي دی؟ بنز الډیهاید. د دې تر څنګ راځو د دې یو بل مشتق وایو د بنزین هغه ساختماني جوړښت مو مخکې وویلې چې څه رقم دی. د بنزین مالیکولي ساختماني جوړښت په دا شکل سره دی. اوس دلته راځو که چیرې مثلا دغه د کاربن سره چې کومه اړیکه ده، دغه اړیکه په چیش باندې یوازې سي، دغه اړیکه مثلا په OH باندې بدل سي، په یوازې دا اړیکه چې ده د دې پر ځای باندې چې شي وسي، مثلا د هایدروجن چې دی د هایدروجن موقعیت لري، دا هایدروجن د OH په ګروپ باندې یوازې. لازم شکل یې مثلا دلته جوړوم، مثلا داسې یو شکل لري، ساختماني جوړښت یې داسې دی. اوس نو دی مخکې مې درته ویله چې دوی ټوله د چا سره اړیکه لري؟ د هایدروجن سره اړیکه لري. دا د بنزین دریم مشتق دی، همداسې بنزین ډېر مشتقات لري، د دې څخه څو مهم راخیستي دي. مثلا دلته چې کوم هایدروجن دی، دغه هایدروجن یوازې په چا باندې؟ د OH په ګروپ باندې. د هایدروجن په چا باندې یوازې؟ د OH په ګروپ باندې یوازې. وخت چې د هایدروجن د OH په ګروپ باندې یوازې سو، نو معنا دا چې د بنزین پر کړۍ باندې د OH وظیفوي ګروپ سره کم سو، نصب سو. OH وظیفوي ګروپ څه شي دی؟ OH وظیفوي ګروپ خو د الکول وظیفوي ګروپ دی، نو د دې څخه بره څه شي لاسته راغله؟ د دې څخه بره الکول لاسته راغله. چیش په نامه سره؟ د فینول په نامه سره. څه په نامه سره؟ د فینول په نامه سره د دې څخه بره څه شي لاسته راغله؟ د دې څخه بره الکول لاسته راغله. دا د بنزین هغه ځینې مشتقات دي چې بنزویک اسید دی. کله چې د بنزین د کړۍ یوه دانه هایدروجن په چیش باندې یوازې سي، مثلا د عضوي تیزابو په وظیفوي ګروپ باندې یوازې سي، د دې څخه بره بنزویک اسید لاسته راځي. کله چې د بنزین د کړۍ یوه دانه هایدروجن په CHO یا د الډیهاید په وظیفوي ګروپ باندې یوازې سي، د دې څخه بیا څه لاسته راځي؟ بنز الډیهاید لاسته راځي. بنز الډیهاید څه شي دی؟ د بنزین مشتق دی. همدارنګه که چیرې مثلا د بنزین پر کړۍ باندې د OH وظیفوي ګروپ نصب سي، نو د دې څخه بیا څه لاسته راځي؟ د دې څخه هم د بنزین یو مشتق لاسته راځي چې څه شي دی؟ الکول دی. نوم یې څه شي دی؟ د دې موږ کولی سو چې نوم د فینول ورته ورکړو. اوس نو چې دا ولیکو دا وظیفوي ګروپ څنګه پر نصبیږي یا دغه وظیفوي ګروپونه خپله څنګه جوړښت لري، دا د راتلونکي فصل هغه عنوان دی چې په راتلونکي فصل کې دا موږ او تاسو څنګه کوو؟ مطالعه کوو. نو موږ او تاسو اروماتیک هایدروکاربنونه وپېژندل چې اروماتیک هایدروکاربنونه موږ ویل څه شي دي؟ اروماتیک هایدروکاربنونه موږ ویل چې اروماتیک مرکبونو نوم چې دی دا خپله د لاتیني کلمې ارومات څخه اخیستل سوی دی چې د ښه بوی معنا ورکوي. معنا دا چې دا مرکبونه مختلف ډولونه لري چې لومړنی مرکب یې بنزین دی چې بنزین خپله زهري مایع ده. بیا رالو د بنزین هغه لنډه پېژندګلوي مو وکړه چې بنزین سره کوم خواص لري، او د هغه څخه وروسته مو د بنزین د سوځېدنې هغه یو معادله ولوستله، او د هغه څخه وروسته مو د بنزین مشتقات مو ولوستل، د هغوی فورمولونه او همدارنګه نومونه مو یې ولوستله. په دې هیله چې سر مو خلاص سوی زموږ او ستاسو د راتلونکي موضوع عنوان دی وظیفوي ګروپونه. دلته چې موږ او تاسو د ځینو وظیفوي ګروپونو څخه بحث وکړي، ځینې وظیفوي ګروپونه مو ویله، دغه وظیفوي ګروپونه به انشاءالله الرحمن موږ او تاسو بیا په راتلونکي یونیټ کې په تفصیل سره ووایو چې مثلا دا څنګه جوړښت لري، د خپله ساختماني جوړښت سره کم دی، همدارنګه د هر مرکبونو وظیفوي ګروپونه به جلا جلا موږ او تاسو بیا مطالعه کوو. نو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بیا پورې ښه